د خطرناکه خبر ده د علماو د پر بله چې حالت اکراه نشو. زه د قاعده استاد یم. د کفر خبره چې سړی په حالت اکراه کې وکړه معذور دی، رخصت دی ورته. خو که کفر خبره په حالت اکراه کې ونه کړه، د تمې په حالت کې وکړه، په دې باندې سړی کافر کېږي. دا خبره تکرار کړه. کفر خبره چې د خوف په حالت کې وشي سړی په کافر کېږي. کفر خبره که د تمې په حالت کې وشي سړی په کافر کېږي. کفر لفظ که سړی د استهزاء په حالت کې وایي په کافر کېږي. کفر خبره که سړی د قهر په حالت کې وایي په کافر کېږي. د کفر حالت د جهل په حالت کې بعض اقوال راغلي چې معذور دی او جمهور اکثریت معذور نه بولي. الله دې په موږ قول کوي چې معذور کو، په جهل کې به معذور کو، خو اکثر علماء سره جهل په عقیده کې عذر نه دی. د جهل په حالت کې په کافر کېږي. ځکه چې سړی ایمان کفر ونه پېژني نو دا علم فرض عین دی. بیا خو که دې ته جهل عذر شو، هر کافر جاهل دی، هر کافر په خپل جهل معذور دی. اوس چې په د ټولو حالتو کې د کفر خبره سړی وکړه، سړی په کافر شي. که څوک شاته ووایي چې ته راسره کافر شه زه دومره تنخوا درکوم، دا یې وایي چې ورسره کافر بشم، خیر د تنخوا به واخلم او زړه مې مطمئن بالایمان دی، په زړه کې خو کافر نه یم، او ورسره کافر شي دا سړی کافر کېږي. دا کافر شو د تمې دپاره. دا مسله شیطان ته معلومه ده چې خلک په کافر کېږي. دا اوس ډېر زموږ مهاجر امریکا ته خلک صلیبیان په دې تمه بیایي چې راشه تاسو ته د ویزا درکوم د امریکا، او به ځم ټیکټونه هم فري درکوو، هلته ګرین کارډ هم درته جوړوم، او راشه ما سره مسیحي شه. خلک ورسره مني ویزا، خو دلته مسیحي بشم، ولاړ بشم هلته، زړه خو مې مطمئن بالایمان دی، هلته بیا بېرته مسلمان شم، په دې خو نه کافر کېږم. دې خلکو ته دا مسله معلومه نه ده، خو شیطان ته دا مسله معلومه ده چې دا پرې کافر کېږي. په زړه کې نه دی کفر، په زړه کې نه دی، د خولې نه ورسره کافر کېږي، د تمې په خاطر دا حقیقتا کافر کېږي. ولې کافر کېږي؟ بدعت ایمان قیمت نه لري، د ایمان عظمت نشته ورسره، د پیسې ورته عظمت لري. د ایمان خبره دې سړي ته ولې ډېره بې اهمیته شي؟ د کفر لفظ د پیسو په خاطر وایي. نو په دې حالت کې د تمې حالت چې سړی په کافر کېږي. د خوف په حالت کې کافر کېږي. سړی د کفر خبره کوي، د دې ډاره چې که زه د اسلام خبره علني کړم خلک به مې ووایي، خلک به مې روزي را باندې ودروي، خلک به مې تنخوا را باندې قطع کړه، امتیاز به را باندې قطع کړه. نو په دې حالت کې که د کفر خبره وایي په کافر کېږي، تر څو چې حالت اکراه نه وي راغلی. متوجه شوې که نه؟ د خوف او د حالت اکراه فرق دا دی چې خوف هغه حالت دی چې ته د تعذیب سره د ټکر سره نه یې مخامخ شوی. احتمالاً په ذهن کې دا ده په منبر ولاړې د جمعې خطبه وایي چې زه دغه خبر که اوس په جومات کې په خطبه کې دا خبره وکړم، دا به اجنسي استخبارات نقل کا ثبت به کا UBC بیا به هغه په ما پسې کیس وچلوي، بیا به ما د امامت نه برطرف کا، یا به مې روزي برطرف کا، یا به مې تنخوا برطرف کا. دغه خوف دی. که د خوف په حالت کې سړی د کفر خبره وکړه چې حالت اکراه نه وي، په دې سره سړی کافر کېږي. د رخصت صرف د اکراه په حالت کې دی، د خوف په حالت کې نه دی. او که چېرته د خوف په حالت کې شي الله پاک وایي ولا تخافوهم وخافوني ولا تخشوهم واخشوني، بیا د دې آیتونو مصداق چېرته دی که نه؟ د خوف په حالت کې سړی پرې کافر کېږي. دغه ډېر ملان چې اوس د کفر خبرې کوي په منبرونو باندې، دا په حالت خوف کې دي، په حالت اکراه کې نه دي. او دغه حالت خوف دی ته عذر نه دی، دغه خلک د رښتیا پرې کافر کېږي. ټوکې نه سړی ووایي چې د امریکایانو ته مسلمانانو نه ښه دي، په دې سړی کافر کېږي. د ټوکې نه چې داسې وایي خبره وایي څوک معلوموي، په دې باندې د رښتیا سړی کافر کېږي. ولې کافر کېږي؟ بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. الله رسول په آیات ایمان د ټوکې خبرې دي، سړی ټوکې پرې وکړه، د ټوکې نه چې سړی د خبرې وکړه پرې کافر کېږي. کیا د غضب په حالت کې وکړه سړی پرې کافر کېږي. د هغه په حالت کې وکړه، د شک په حالت کې وکړه پرې کافر کېږي. شک حالت دا دی دوه تنه په ګېډ ورولې، د چا سره وایي راځه زما څخه غېږه ونیسه. که مې ته سملولې یو کافر ته وایه راځه ما څخه غېږه ونیسه. که مې ته سملولې نو ته به مسلمانېږې، او که زه سملولم زه در سره کافر کېږم.
په مجرد چې په دې شرط ورسره ومنله ولو که په زړه کې متيقن وي چې دا هغه سړی سملولی شي د دې احتمال د منلو سره د سړی په کافر کېږي. ولې په کافر کېږي؟ ځکه چې ایمان احتمال د شک نه مني. په ایمان کې شک نشته، احتمال د کفر نشته په ایمان کې. که تا ووایې چې زه مسلمان یم خو که زه کافر کېږم دغه ایمان د حواله نه قبلېږي. ته چې شاته وایې زه ته زما سره غېږې ونیسه که زه در باندې زورور شو ته را باندې زورور شو زه کافر کېږم نو تا اوله احتمال د کفر قبول کړه نو په دې لحظه کې سړی کافر کېږي. دا د ایمان او د هغه عقیدې دي. خو په کوم حالت کې نه کافر کېږي؟ د ټولو حالتو کې سړی کافر کېږي. په کوم حالت کې نه کافر کېږي؟ حالت اکراه کې نه. اکراه هم درته شرح کړه چې په هغه حالت کې سړی نه کافر کېږي او هلته جایزه ده چې سړی د رخصت خبره وکړه او د کفر خبره وکړه. اوس نورو خبرو ته وایي که څوک وایي چې زه مسلمان یم خو د کفر سره دښمن نه یم په دې سړی کافر کېږي. که څوک وایي زه مسلمان یم خو د کفر سره دښمن نه یم په دې کافر کېږي. که څوک وایي زه مسلمان یم خو د کفر سره کرکه نه لرم په دې سړی کافر کېږي. که څوک وایي زه مسلمان یم خو کفر اسلام سره اختلاف نه لري په دې سړی کافر کېږي. که څوک وایي چې د کفر د اسلام نه ښه دی په دې سړی کافر کېږي. متوجه شو که دا ټول د کفر الفاظ دي. موږ داسې فکر کوو چې دا عقیده چې یو راغلې ده مسلمان شوی یم بیا نو چې هر څه کوم نه به کافر کېږم. نه، دا عقیده ډېره په اسانۍ وځي او ډېر اسان سړی کافر کېږي. لکه او داسې لکه ماشوم زه ماشومان مې واړه ماشومان مې پر مازه درولي دي چې هر وخت ورته ووایم چې زویه اودس شه چې لمونځ وکړئ چې اودس مې شته هم چې تا خو ډېر مخکې اودس کړی و تر اوسه د اودس شته. کله کله بیا پوښتنه ته کوم چې ته په دې پوهېږې چې اودس په څه شي ماتېږي؟ هسې نه چې اودس کول د زده وي د اودس ماتول نه وي زده. موږ اوس دا دی چې ایمان هم زده دی په دې پوهېږو چې مسلمان شوي یو خو د ایمان په څو شي سړی د سینې نه وځي په څو شي سړی بېرته کافر کېږي. دا مسئلې هم زده کول پکار لري. هسې نه چې په ورځ کې به لاس ور کافر کېږي او دی به وایي زه مسلمان یم. د ایمان همدغسې ماتېږي لکه اودس چې ماتېږي. لکه اودس چې ماتېږي د ایمان هم همداسې ماتېږي. دا نواقض لري د ایمان لکه د وضو نواقض وضو چې دي نواقض ایمان هم شته چې د کفر خبره وکړي ایمان در ځینې ولاړله په یوه لحظه کې در ځینې ولاړله. څوک رسول صلی الله علیه وسلم ته کنځلې وکړه رسول صلی الله علیه وسلم ته کنځلې وکړه د ټوکې نه ورته کنځلې وکړه کافر کېږي. او دا شاتم رسول دی دا هغه نوع د کفر ده چې بیا توبه هم نه قبلېږي. که توبه وباسي بیا واجب القتل وژل کېږي. وایي چې توبه مې د قاضي ته وایي توبه مې د وي توبه وباسه زه دې وژنم جزا دې دا ده چې زه دې ور مړ کړم. تا څنګه په خوله راغلي دي چې ته پیغمبر ته بد لفظ استعمال کړې؟ توبه عند الله قبلېږي عند قاضي نه قبلېږي. قاضي وژني په هر حالت کې وژني. پیغمبر ته بد نسبت کول جزا یې دا ده چې مړ شي. مرتد دی توبه عند الله قبلېږي عند قاضي نه قبلېږي. دغه ایمان اوس دغه خلک چې په رادیوګانو کې وایي زه د امریکایانو مخالف نه یم چا وایي زه د امریکایانو مخالف نه یم. ما امریکایان درته کافران نه ښکارېږي که ځان درته مسلمان نه ښکارېږي؟ چې دا څوک وایي زه د امریکایانو سره مخالف نه یم دښمن نه یم زه یم دا د کفر خبر ده. دا د کفر خبر ده. زه د امریکایانو سره دښمن نه یم مخالف نه یم دا د کفر خبره ده. ځکه اسلام د کفر سره دښمن دی په خپل ذات کې دښمن دی مخالف دی. دا ته چې نه یې په تا کې ایمان نشته که په هغو کې کفر نشته. دغه خبر اوس د کفر لفظ دی. امریکایان ته طالبان نه ښه دي. موږ د افغانستان زړې ښځې هم په کفر ته ولاړلې. د ښه شو چې امریکایان راغلل د دې سره اوسالي شو په افغانستان کې اوبه راغلې بارونه راغلې طالبان دا وچ پل ورک شي. څومره زړې ښځې به په دې خبر کفر ته وتلي. الله اکبر کفر. ما زه خلکو ته مې وایي چې د روسانو جنګ په موږ کې شهیدان زیات کړل. د امریکایانو جنګ په موږ کې کافران زیات کړل. خلک د عقیدې نه ووتل پې کافران شول پکې. کاش کې شهیدان هم زیات شي وای لکه مخکې مرتدان هم زیات شول کافران هم زیات شول. دا مونږ د خبرې کوي په ټلویزیونو کې په رادیوګانو کې ناست دي او ټول د کفر الفاظ دی وایي او په حالت اکراه کې هم نه دي. دا خلکو پې کافران شول. شک راته پیدا شو چې هسې نه سړی
تا به مسلې سمې نه وي زده کړې، ته ما څه په ځان وډار شې چې ما تکفیر عقیده نه وي پیدا شوې، ته په تکفیر یې شوی اوس خلک به کافروي، ځان کې شک پیدا شو. ورغلم ما پېښور کې ما سپین ږیری عالم چې په قرآن ښه پوهېږي چاته ورشم د خپل علم تېر کړم تصحیح یې کړم ورته. شیخ عبدالسلام ډېر نه مخکې د خبر وه، 2 کاله 3 کاله مخکې وه. شیخ عبدالسلام صاحب ته ورغلم کور ته، ما شیخه زه تا ته د خپل استاد په سترګه ګورم په قرآن کې ما ته یوه شبهه پیدا شوې ده. وایي څه شبهه ده؟ ما وایي دغه علما چې د امریکایانو تایید کوي او د مجاهدینو خلاف کوي او د کفر د لاود سپیکر ګرځېدلي دي د حکومتونو، دا علما په حالت اکراه کې نه دي، دا د دې آیت مصداق ګرځي چې من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. دا خو د دې آیت هغه نه ګرځي مصداق چې الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، ځکه دوی په حالت اکراه کې نه دي. نو چې په حالت اکراه کې نشي، دوی د کفر لفظ وایي خو په دې کافران کېږي. شیخه په دې کې څه وایي؟ ما ته شیخ سره د دې آیت مصداق نه دي، د بل آیت مصداق دي چې ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. پنځه وعید سر په سر دا د دې آیت مصداق دي. ما الله دا جزاک الله شیخ، زه په ځان کې شکمن شوم چې زه د علماو په حق کې تجاوز ونه کړم، د علماو په حق کې بې ادبي ونه کړم. نو دا اوس بلوای عام ګرځېدلې، مصیبت عام ګرځېدلی. علما جګ شول،